د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرو او پانګوالو په ټوله کې د خصوصي سکتور ملاتړ کوي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي دي. اسلامي امارت د اقتصاد محوره سیاست په غوره کولو سره د محصولاتو تولید، پانګوالو، کسبګرو او صنعتکارانو ته د اسانتیاو برابرولو او کاري فرصتونو ته لومړیتوب ورکړی دی. هڅه یې کړې چې له دې لارې د فقر کچه راټیټه او اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې برخه کې په تیرو 2 اونیو کې د شرکتونو د تضمیناتو، تامیناتو او طلباتو د استرداد څرنګوالی د اقتصادي کمیسیون د 1444 هجري قمري کال په 4مه ناسته کې تایید او د کابینې غونډې ته وړاندې شو او اړوندو ارګانونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې د ترتیب شویو موادو مطابق اجراءات وکړي. همدارنګه د اعلیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د سوداګرو او پانګوالو د هڅونې او په افغانستان کې پانګونې ته د زمینې برابرولو په موخه په هیواد کې مالیاتي جریمې معاف کړي. د غراض د خصوصي سکتور استازي د خپل ستونزو د هواري لپاره د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون په نوبتي ناستو کې ګډون کوي. خپل ستونزې د کمیسیون له مشرتابه سره شریکوي څو ستونزو ته پر وخت حل لارې پیدا شي. همدا ډول د مالی جریمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ په پار په جوړه شوې ناسته کې محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان صنعتکارانو او سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت تر خپل وسه کوشش کوي چې ستاسو ستونزو ته اساسي حل لارې پیدا او پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د کانونو، زراعت، انرژۍ او صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري. د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی. کورني او بهرني پانګوال کولای شي په یادو برخو کې پانګونه وکړي. اسلامي امارت د کورنۍ پانګونې د هڅونې په موخه د سوداګرۍ پر ځای تولیدي برخې ته خپل توجه زیاته کړې ده. دا مهال په افغانستان کې صنعتي فابریکو جوړولو ته زمینه برابره شوې او صنعتکاران کولای شي فابریکې جوړې او هیواد له وارداتي حالت راوباسي او پر یوه صادراتي هیواد یې بدل کړي.